نن به موږ تاسې تر دغه یوه بیرغ لاندې د امیر المؤمنین حفظه الله په یوه قومنده کې د یوه دفاع وزارت تر چتر لاندې فوج، د یوه داخله وزارت تر چتر لاندې پولیس، د استخباراتو تر ریاست لاندې د استخباراتو مجاهدین، د هر وزارت کارمندان، ولس، دا به ټول موږ او تاسې لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هېواد د ساتنې دپاره به پرک کوشش کوو. عزم به مو دا نه وي چې زما و قوم ته فلان حق نه دی ورکول سوی. زه خو دا وایم چې ازبک باید د پښتنو دفاع وکړي، پښتون باید د ازبک دفاع وکړي، تاجک باید د عرب دفاع وکړي، ترکمن باید د تاجک دفاع وکړي. دا شی باید ختم شي. که چیرې دا شی په ولس کې موجود و، بیا خصوصا په دې پاک سب کې په دې مجاهدینو کې موجود و یا پیدا سو، بیا مو دا سب د منځه څخه ځي، بیا به مو په دې دنیا کې هم خلک تر ګریوانو نیسي او په سترګو کې به مو ګوتې راچخي او په ورځ د محشر به الله تعالی او زموږ تللي مشران او شهیدان او د هغوی یتیمان او کونډې به پوښتنه راڅخه کوي. په دې شي باید ټول پوه یو.